د خورکه ټلیفون کو مولانا صاحب سوار لسکاله می د واده وشو خاون می راته کو اولاد دی روړو طلاق در کومه ما ته دلته دې طرف نه آوازونه کېږي په دیوالونو راته لیکي دو بچے ہی اچھے دو بچے ښه دي دو بچے ښه دي دا خو نبی علیہ السلام فرمایلی و آخر زمانه کې به خلک اولاد نه غواړي چې زما د اولاد نه پیدا کېږي ورونو د قیامت اکثر علامات ښکاره شوي دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی صحابه کرامو ته په هغه دور کې یو زمانه را روانه ده چې خلک به د ډمو ډېر عزت کوي خلک به د ډمو څه کوي ډېر عزت کوي ډېر قدر به ورته ورکوي صحابه کرام حیران وو چې کومه ښځه په اجره کې ګډېږي کومه ښځه په بازار کې ګډېږي د هغې به څنګه عزت کېږي صحابه کرام حیران وو زه هم دا قربان شم د نبي علیه السلام د احادیث مبارکونه راشه هغه دور راغلی دی راشه هغه دور راغلی دی چې د ټیک ټاک جینۍ په سړک تېرېږي نو خلک ورسره تصویران وباسي داسې ده که داسې نه ده دومره خلک ورته راټول شي چې بله جینۍ په لاره تېرېږي هغه وایي چې زه هم ټیک ټاکره شوی چې دومره عزت مې سیوا شوی الله کوم طرف ته زما معاشره روانه ده ولې په دنیا باندې دومره مین یی ولې زما خویندو د دنیا د وجې نه خپلې کپړې لرې کړي په ټیک ټاک باندې جینۍ راځي لایو راځي خپلې جامې وباسي ځان ښیي وایي د دې د وجې نه چې ما ته پې لږ ګفټینګ وشي ما ته پې لږې پیسې میلاو شي بل طرف ته ورسره زما پښتون ورور زما مسلمان ورور د لا اله الا الله دعویدار ناست دی هغه ورته وایي ما ته کپړې وباسه چې زه دې وینم زه دا واما په ټیک ټاک کې چې کوم هلک جینۍ ته وایي ما ته دا ځای وښیه دا ځای وښیه بېادبه دي ما دا د نن زمانې نوی بړوا دی د نن زمانې نوی سوشل میډیا والا بړوا دی الله پښتون خو به چې په حجره کې سرتور سر جینۍ ولیدله د کور نه به یې پسې څادر وړو د هغې په سر به یې واچو مشرانو داسې ده که داسې نه ده نن ورته دې طرف ته ناست دی وایي د سر نه لوپټه لرې که چې زه دې وینم الله بړواتوب تاسو څه ته وایي ښځې خلکو ته پیش کوي که نه په ټیک ټاک کې ما وایي راشئ زه تاسو ته یو جینۍ روچتوم وایي تاسو یې وینئ دا بړواتوب دی که دا نه دی ای علماو تاسو ته واما زما باندې د علما فتوه نه لګوي ما ته د علما بدې ردې نه وایي ای علماو تاسو ته ډېر په عاجزۍ سره درخواست کومه راشئ ما سره دا خبره لږه ومنئ په کومه معاشره کې په کوم کور کې په کوم کلي کې په کومه محله کې د ټیک ټاک هلک مړ شو د ټیک ټاک جینۍ مړه شوه چې هغې به خپل بدن خلکو ته ښوو ای مولانو جنازه یې مه کوئ مه کوئ جنازه بایکاټ ته وکړئ او که کوم ملا د داسې جینۍ او د داسې هلک جنازه وکړه د هغې ملا نه هم بایکاټ وکړئ دا معاشره سمیږي که نه سمیږي دا زما د نوجوان نسل دشمنان دي دا زما د نوجوان نسل دشمنان دي تا ته پته ده چې په پلانکي کور کې داسې جینۍ ده چې هغه په ټیک ټاک باندې خپل بدن سړو ته ښیي د دغې کور سره غم خادي پرېږدوئ په دې کې ګناه نشته دی هغه سړی د خپل کلي نه وباسئ حدیث مبارک کې راځي مینه به هم د الله د وجې نه کوي او بغض به هم د الله د وجې نه کوي داسې خلکو سره غم خادي به نه کوو انشاءالله دا زما د نوي نسل دا زما د نوجوان نسل دشمنان دي الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي ما ته بله ورځ یو هلک ټلیفون وکړو ټولې خبرې درته داسې نشم کولی چې ما ته کم ټلیفون نه کېږي هغه نشم ویلی ما ته حیا راځي خو یو هلک راته ټلیفون وکړو په جړا شو وی مولانا صاحب هو وی زه مجبوره په دې باندې یم چې زه خودکشي وکړم ځان وجنم هلکه وجه څه ده ولې وی مولانا صاحب زه چې په موبایل کې ویډیوګانې وګورم او بیا د مور سره کینم نو زه د مور هغې اندامونو ته ګورم قسم په الله کو دروغ درته وایم زه د مور هغې اندامونو ته ګورم او ما ته خواهش روچتېږي زه څه وکړم مولانا صاحب زه د خور سره کینم زه د خور هغې اندامونو ته ګورم
او مولانا صاحب د خطرې خبره ده چې اوده شمه نو کله په خوب کې د مور سره نعوذ بالله بدکاري کوم او کله د خور سره بدکاري کوم دا ولې دا د ویښې هغه تلوسې دي بیا په خوب کې راځي راشي علماو پاسئ د دې پلیتۍ جنگ شروع کوي د دې خلاف ستا د بچي سره موبایل دی موبایل او دی یوازې په کمره کې ناست دی او دته یو جنۍ مخې ته راله هغه ورته خپل اندام جدا جدا ښیي دا کومه زنانه چې په موبایل کې وه دغه زنانه خو د مور هم ده دا کومه زنانه چې په موبایل کې وه دغه زنانه خو د په کور کې د خپله خور هم ده چې هغې ورته د خپل اندامونه وښودل ده چې په دې مور باندې نظر لګي د هغې سره هم دغه اندامونه دي کوم طرف ته روان یو وجاړو زما معاشره کوم طرف ته روانه ده څه به راسره کېږي الله دا بچي د خدای دپاره علماو ته ورکړئ دا علماو ته ورکړئ دا موبایل د کشرانو بچو له مه ورکوئ تباه کېږي درنه تا ته په کور کې اظهار نشي کولی الله دې زموږ د معاشرې نه دا بېحیایي ختمه کړي الله دې زما د معاشرې نه بېحیایي ختمه کړي او الله دا کوم خلک چې د پښتو په معاشره کې او د مسلمانانو په معاشره کې بېحیایي خورئ الله خونه ورته وکړي او که خونه په قسمت کې نه الله مخ د ځمکه تې وزګار کړه الله مخ د ځمکه تې وزګار کړه کوم طرف ته روان یو کومې معاشره کې اوسېږو مونږ وایو په مونږ باران نه کېږي دا بچي علماو ته حواله کړئ د دې بچو درله صحیح تربیت وکړي د دې بچو درله صحیح تربیت وکړي بله خبره مې پکې مولانا صاحب اورېدلې ده دا راته بله ورځ یو میډیا والا ووي مولانا صاحب په دې موبایل کې یو گیم دی په موبایل کې یو گیم دی په هغې باندې خلک څوک پې پیسې ګټي او څوک پې بایلي ما ته پته نشته داسې ده که نه په دې موبایلو کې یو گیم دی په هغې باندې پیسې ورکوي داسې معاشره کې یو چې اوس په موبایلو کې جواري شروع شوه دا جواري ده دا حرامه ده په موبایل کې گیم کول په هغې باندې پیسې ګټل یا بایلل حرام دي جواري ده جواري ده دا خبر یاد وساتئ خپلو بچو له موبایل یې مه ورکوئ تاسو ته پته نشته چې دا په کومه ګندګۍ کې اخته دي دا په کومه ګندګۍ کې اخته دي الله بچی علماو ته ورکئ چې مور ورته مور وښیي او پلار ورته پلار وښیي الله علماو لیکلي دي وایي هیڅ یو بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی هلکانو تاسو ما ته لږ متوجه شه دا خبرې مې در باندې بوج کېږي خو به نه ما ته لږ متوجه شه هلکانو تاسو ته وامه د مور او پلار حق په پیسو باندې نه ادا کېږي د مور او پلار حق په پیسو باندې نه ادا کېږي چې مړه زه خو مور او پلار له 50,000 روپۍ میاشت ورکوم نور څه وکړمه د مور او پلار حق په پیسو باندې نه ادا کېږي علماو یو واقعه لیکلې ده و یو ښځه وه د هغې یو زوی و هغه ته یې کونتون وکړو چې کونتون یې ورته وکړو رالوی شو نو واده یې ورله وکړو چې واده یې وکړو نو د هلک خپلې ښځې ته په اوله شپه باندې وی ګوره زما د مور ما ته ټول ژوند وقف کړی او ما ته یې کونتون وکړو دې ما سره ډېرې سختې تېرې کړي دي په ما باندې د دې مور ډېر لوی حق دی د دې به ګورې خیال ساتې هغې ورته وي ټیک ده خو زه هم دا نیکعمله زوی دا څه شی و په نن زمانه کې چې یو زوی خپلې ښځې ته وي زما د مور او پلار خیال ساتنه دا نیکعمله دی که نه دی دا نیکعمله او ښځې ته وي زما د مور او پلار زما د مور به خیال ساتي په ما ډېر حق دی هغې وي ټیک ده وخت تېرېدو د ښځې به د دغې ډېره ښکلې خبره وکړه داسې به وکړو چې حساب کتاب به وکړو بس ماله زما حق راکړه بس تم زما نه وزګار یو ښځه ډېر رانه وزګاره ده بس خبره به خلاصه شي بچي ورته وي ټیک ده ښځه ورته وي څه دې وکړو بس د مور سره مې خبره وکړه وی د کلي نه به حساب شروع کوو مور یې ورته وي نن شپه به حساب شروع کوو چې شپه شوله د ژمي یخې شپې دي او دی په دې کټ کې سملاست او ځان ته یې دا بړستن توده کړه چې ښه بړستن یې توده کړه که نه نو دا مور یې بار غولي ته راووته
په غولي کې یو ډرم د اوبو ډک پروت یخې اوبه پکې وي د هغې نه یې لوټه ډکه کړه دي بچي نه یې بړستن اوچت کړه سیټ ته ورته اوبه واړولې بچی نیغ په کټ کې کېناست مورې دا څه کوې د یخ ته وګوره او تا پکې ما ته په کټ کې یخې اوبه واړولې مور یې ورته وی بچیا شور به نه کوي اواز به راباندې نه اوچتوي بدې ردې به راته نه وایي تا راته ویلي چې حساب کتاب کو تا راته ویلي چې څه کو حساب کتاب کو بچي وی ټیک ده صحیح ده دغې طرف نه چې دې طرف ته به سملم که راغلون طرف یې پرېښود چې بل طرف ته سملاست چې سملاستو او د ځان ته ښه دا کټ تود کو لږ ټایم بعد دا مور لاړه بیا یې په ډرم کې لوټه ډکه کړه نو چې راله نو بل طرف ته ورته واړوله چې واړوله دی په کټ کې کېناستو وی مورې دا حساب کتاب دی دا انصاف دی یو طرف ته راته لون کو زه بل طرف ته شوم زه خیر دی دلته به سملم اوس دلته دې راته مو واړولې نو دا در کوم حساب کتاب دی دا څه انصاف دی مور یې ورته بچې غوږ شه غوږ شه د جمې یخې شپې به وي ته به زما سره ښي طرف ته ملاس وي نو تا به ما ته په کټ کې میچازې وکړي نو چې ما ته به دې میچازې وکړي ما به د ښي طرف نه راواغستې چپ طرف ته مې به راواړولې په هغه وچ ځای کې به سملاسته او زه به هغې لوند ځای ته شوم هغه لوند ځای به ما په خپله ملا د لاندې راوستو بچیه چې لږ ټایم به تېر نه و تا به راته هغې بل طرف ته میچازې وکړې نه به دې راته لوند کو نو ما به د هغې طرف نه روچت کړي هغه بل طرف په ما په خپلې ملا باندې وچ کړی و نو ما به ته په هغې ځای کې سملولې او کوم چې تازه به دې راته لوند کړی و په هغې کې به زه سملاستم بچیا د جمې شپه به تېره شوله ته مې لوند ځای له نه ورکولې ساره پورې به زه په لوند کټ کې ملاستومه بچیه چې نن شپه دې په دې لمده طلایې کې تېره کړه په دې لمده بستره کې دې تېره کړه ما له به صرف د یوې شپې حساب راکړي د یوې شپې به څه راکړي بچی ورته په ژړا شوې مورې معاف کړه دا حساب کتاب تا سره نه کېږي ما معاف کړه هلکانو تاسو ته مسلې تاسو ځان نیغ نیغ کړئ چې د مور سره حساب کومه د مور سره ګوره حساب نه کېږي د پلار سره حساب نه کېږي دی وایي زه خو ورله پیسې ورکوم زه خو پلار له 50,000 روپۍ ورکوم زه هم ظالمه ته هم د پلار سره حساب کوه چې زه خو تا له 50,000 درکوم پلار ته دې ووایه وایه پلاره زما جیب ته لاس کوه او چې څومره دې پکار دي دومره ترې وباسه او چې کله پلار ستا جیب ته لاس کو که نه او پیسې تی په خپله راواغستې او ستا نه یې تپوس ونه کو بره اسمان ته مخ کوه الله ستا لاک لاک شکر دی چې پلار مې زما د جیبه بې تپوسه پیسې اخلي د الله شکر ادا که الله علما لیکلي وي هېڅ یو بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی سوا د یو بچي نه کم بچی هغه بچی چې دی فرض مونځ وکړي که نه او دی راوګرځي او دی لاس اوچت کي وی رب ارحمهما کما ربیاني صغیره رب ارحمهما کما ربیاني صغیره دا وظیفه چې کم بچی د هر فرض مانځه نه وروسته 3 پیرې کوي ګویا چې دی بچي د مور او پلار حق ادا کو معنی دا ده الله زما په مور او پلار باندې رحم وکړه داسې چې څنګه په وړوکوالي زما تربیت کړی الله زما په مور او پلار داسې خفه شه څنګه چې په وړوکوالي په ما باندې خفه شوي دي د هر فرض مانځه نه وروسته دا وظیفه کوي کومه وظیفه رب ارحمهما کما ربیاني صغیره دا وظیفه به کله کوي د فرض مونځ نه نو چې مونځ خو دې ورته ښودلی وي که نه چې مونځ خو کوي چې هغه مونځ نه کوي هغه د الله نه مني نو ستا پسې به کوم طرفه دا وظیفه وکړي نو خپل بچي د علماو ته کېنوئ چې مونځ ورته وښیي قرآن ورته وښیي احادیث ورته وښیي او د دې علماو قدر کوئ الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین مولانا صاحب دا مسجد دی ستاسو په امامت ته صرف دا پوری رخ شوی دی او د دې څومره وخت شو سلور کاله برابر کې صرف دک سیزون جوړ شوی دی الله افسوس افسوس خپل کور آبادوم او د الله کور شان پروت دی افسوس دی که افسوس نه دی څوک په خپل کور څلور کاله داسې پرېږدي پرېښودی شی قرضونه به ولې وکړئ خو جوړ به یې کوي که نه نو دا ولې داسې پروت دی د الله کور دی ځکه د الله دا کور درته داسې بې اصري ښکاري الله د ماښام اذانونه کېږي ډېر برکتي ټایم دی ډېر څه دی برکتي ټایم دی دا جومات پر هغه که نه دا مسجد پر هغه که نه لاس اوچت کوي ما سره لاس اوچت کوي دا مسجد به رغو واده دا مسجد به رغو دا لاسونه به اوس ښکته نه کوي
دا لاس چې ښکته کېږي سیده جیب ته به ځي مولانا صاحب ټیک دی که نه دا لاس به سیده جیب ته ځي دا به هسې نه ځي اول به زما جیب زما لاس زما جیب ته ځي صحیح شو او دا 1000 روپۍ هېڅ شی نه دی هېڅ څیز نه دی هېڅ شی پې نه کېږي ټیک شو که نه شابه دا لاسونه جیب ته کوي او ماښام بانګ ویلی کېږي او ډېر برکتي ټایم دی ډېر د قبلېدو ټایم دی زما د طرفه کې مولانا صاحب ډېر برکتي ټایم دی شابه دا چنده نغده راوړئ نغده دا د الله کور رغوبه دا د الله کور به رغو شابه دا 1000 روپۍ ما ته پته د هر سړي په جیب کې راوړي دي او کو زر نه دا 1500 دا خو به یې که نه شابه دا د الله کور دی دا مولان چې دا پروګرامونه کوي دا هسې نه کېږي دا خرچې غواړي